ترافیکو دندې په ښار کې د نظم رامنځته کول، د وسایطو کنټرول او څارنه، له ترافیکي قوانینو څخه د سرغړونو او په څلور لارو او سړکونو کې د بیړوبار مخنیوی ده چې هره ورځ د کابل ښار او اړونده ولسوالۍ د 800 ترافیکو لخوا تنظیمیږي. دا چې کوم عوامل او ستونزې په کابل ښار کې د بیړوبار، د څلور لارو د بندېدو او د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لامل کیږي او د دولت لخوا یې د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې په لار اچول شوي دي، د دې ریپورټ په ترڅ کې د روښانه کولو هڅه کوو. په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه په کم ځایونو کې د خلکو ساعتونه انتظار، د بدیلو لارو نشتون، د واټونو تنګښت، خرابې لارې، د ترافیکي قوانینو نه پلي کېدل او د ښاریانو لخوا د ترافیکي اصولو نه مراعات کول هغه څه دي چې د خلکو ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښاریان وایي زیاتې ګڼې ګوڼې، ترافیکي قوانینو ته د موټر چلوونکو نه پاملرنه او د ترافیکو غیر مسلکي چلند هغه څه دي چې د دوی په وینا د نورو ستونزو سربیره د اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو مخه یې هم ډب کړې ده. بیروبار ډېر بد اثر چولی دی په دې چې بیروبار مثلا موږ بیل چرسو د کور نه چې راوځو خپل وخت ته مو نشو رسېدلی چې خپل دکانداري دا اصول لري چې باید وخت ته دکان خلاص شي او د ماښام د مخه یې ناوخت بند کړي، نو مزدوري ښه کیږي او د بیروبار د وجې مو نشو کولی چې وقتی زون رو رسوو. ما خواستار از ما از این که می باید جلوی چی جنجالک راه بندان این چیزا گرفته شود دیگه. باید سرکا جور شود، پلای هوایی جور شود برای مردم، راهروی هوایی جور شود برای مردم که مثلا از چی سرکای فرعی جور شود، همین راه مثال دیگه جنجال موتورا کم شود. په همدې حال کې د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسدالله وایي په کابل ښار کې د ترافیکي نظام د منظم کولو، د ګڼې ګوڼې او د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه یې په 13 وزارتونو، د امنیتي ځواکونو په مرکزونو او په 103 ښوونځیو کې د ترافیکي نښو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې او همداراز د ترافیکو د لامسلکي کولو هڅې هم دوام لري. په 103 مکتبه کې هره ورځ د موږ تدریس مقرره ترافیکي ادامه لري او په نورو قطعاتو کې هم د موږ تدریس مقرره په قطعه دی قوه مسلحه کې په اردوی ملي، پولیسي ملي او نور نهاد امنیتي نهادو کې او حتی په وزارت مخابرات، وزارت عدلیه، په شورای ملي کې دلته موږ کورسونه لرو، په څلور دروازو کې موږ کورسونه لرو چې هلته د موږ استادان ځي هلته تدریس مقرره ترافیکي درس ورکوي تر څو چې ګراف د حادثات ترافیکي او لا هم چې ورځ په ورځ کمیږي. ترافیکو ادارې د چارواکو په وینا کابل ښار د 80,000 نقلیه وسایطو لپاره جوړ شوی چې دمګړی پکې څه باندې 7,000 نقلیه وسایط ګرځي. د ترافیکو رئیس نظام الدین دادخوا د یو داسې پلان خبر ورکوي چې له مخې دوی هڅه کوي چې د کابل په ترافیکي نظام کې د نظم په رامنځته کولو سره د وسایطو د ډیروالي او د زړو ګاډو مخه ونیسي. شما در جیران هستین، در سالهای قبل وسایط استهلاک شده، وسایطی که قابل استفاده نبود از خارج کشور به داخل کشور تولید میشد و از این استفاده میکردند. ما به اساس نوآوری و ابتکاراتی که داشتیم روی دست گرفتیم با ارگانهای محترم زیرب داخل تماس شدیم. ما تقریبا وسایطی که 10 سال قبل از سال روان تولید شده باشه برش اجازه تولید به داخل کشور نمیتیم که در این راستا وزارت محترم تجارت، وزارت محترم مالیه با ما هم نظر شدن از همچون وسایطی که 10 سال قبل تولید میشن از تولیدش به داخل کشور جلوگیری شده، برای همچون وسایط اسناد توزیع نمیشه. په ښارونو او لویو لارو کې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي قوانینو او نښو نښانو ته نه پاملرنه د ډېرو ستونزو او ترافیکي پیښو لامل ګرځي. د ترافیکو ادارې مسؤلین وایي د تیرو 2 کلونو په پرتله سږکال د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو کچه 60% کمه شوې ده. راپور مقایسه‌ای از این پیش ما موجود است که در ماه اعمال سال 1391 94 حادثه به وقوع پیوسته بود و در ماه اعمال سال 1392 66 حادثه که در مجموع طور مقایسویش در بین با ماه اعمال سال 1391 و 92 28 حادثه کمتر صورت گرفته در سال 92. د ترافیکو مسؤلین وایي که چیرې موټر چلوونکي له احتیاطه کار واخلي او ترافیکي قوانین او اصول په پام کې ونیول شي، ترافیکي پیښې به تر ډیره بریده کمې شي. دوی له ښاریانو غواړي چې د ترافیکي پیښو او د بیړوبار د مخنیوي په برخه کې له ترافیکو سره همکاري وکړي. ما آرزومند هستیم که مطابق به مو
قواعد و مقرراتی که برای زیاد تفهیم شده در روی جاده حرکت بکنن و او را عملی بسازن و اوی در رانندگانی که خلاف قوانین و مقررات ترافیک حرکت بکنن ما پارچه مؤاخذه داریم مطابق به احکام قانون وار مورد مؤاخذه قرار میدیم. پیام ما ممیز به تمام رانندگان محترم و تمام شهروندای عزیز که قواعد و مقررات ترافیکی را جدا رعایت بکنن. دا د کابل ترافیکو مدیریت کې د موټر چلولو د جواز د اخیستو ځای دی. دا چې د ترافیکو اداره د پیښو د مخنیوي لپاره د موټر چلولو جواز د کومو پړاوونو وروسته ورکوي، په دې اړه به د یادې څانګې د مسؤلینو سره خبرې وکړو. ما صاحب تلاش و کوششی ما به این باشه که چیزی را که اینجا می‌آموزیم اون را در عمل پیاده بسازیم. خدمتتان عرض بکنم که یک متقاضی که وقتی میخواه جواز رانندگی اخذ بکنه در قدم اول باید سین 18 را تکمیل کرده باشه. بعد از اینکه سین 18 تکمیل بر روی یک تذکره تابعیتی از فرم بری از توزیع میشه. زمان فرم گرفت میره گروپ خون خود تثبیت میکنه و میآید. دکتر صاحب موظف ما مکلف است که ایره ببینه از وضع فیزیکی از اعتماد خود برآورده بسازه که آیا سالم است، اعضای سالم است. اگر این آموخته باشه، کورس آموخته باشه، ما خود امتحان میگیریم. اگر موفق شده میست که میره به امتحان عملی ما که ما در هفته 2 روز امتحان عملی داریم، روزای یک شنبه و 4 شنبه که عملا در کابل ننداره امتحان اخذ میکنیم از یا. بعد از اینکه امتحان عملی را گرفتیم ازشان موفق شدن، این امروز که به درجه که موتورسیکل امتحان دادن، با تیز رفتار امتحان دادن یا با وسایط لاری و باربری امتحان دادن، در هر کاتگوری که کامیاب میشه، بعد از کامیابی مدیر صاحب ترافیک مجددا یا ملاحظه شد میکنن فرمای ما. بعد از ملاحظه شد همیشه که فرم میگیره و طرفه میگیره و میره در بانک تحویل میکنه و میره مستحق اخذ جواز رانندگی دانسته. ما در 3 تایم برای شاگردان درس میدیم. یکی از 8 تا 10 و از 10 تا 12 و از 1 تا 3. در 3 تایم ما برای شاگردان درس میدیم و تمام مقررات و قانون ترافیک و علائم ترافیک برشون تشریح میکنیم، برشون تدریس میکنیم تا بتونن در جاده او را عملی کنن تا از حادثه دلخراش ترافیکی ایجاد بیافته. څو تنه چې د موټر چلولو د جواز اخیستو لپاره یاد ریاست ته راغلي او نظري ازموینې سرته رسولې، دا چې دا زده کړې دوی ته څومره ګټورې دي او د ترافیکي پیښو د ګڼې ګوڼې په مخنیوي کې هغې څومره دی، په اړه یې دوی داسې وایي. از درس‌های نظری که در مدت 2 هفته یا 14 روز در صنف داشتیم، درس‌های بسیار خوب هستند. اشارات، علائم ترافیکی یا مثلا نوع توقف، پارکینگ، تمام مسائلی که یک موتروان یا یک راننده باید او امتیازات یا او مسائل بلد باشند، کلشان ما در صنف یاد گرفتیم و از درس دادن نهایت خوش هستیم. دلته موږ ته مکمل 2 هفتې 14 ورځې مکمل علائم د ترافیکو، قوانین د ترافیکو، تعلیم او تربیه د ترافیکو، اخلاق د ډریوري ټول موږ ته په ډیر ښه صحیح منظمه طریقې سره په ډیر ښه سلوک په ډیر ښه مجهز استادان ډیر ښه درس راکول شوی ده. نو موږ که دغه تعلیم تربیه ترافیکي ولرو نو موږ په هیڅ وخت کې موږ د کوم مشکل سره د کوم حادثې ترافیکي سره هیڅ وخت کې موږ نه مخکې کیږو. د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسدالله وایي د موټر چلوونکو د غیر قانوني کړنو د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې ورځنۍ څارنې دوام لري او دوی هڅه کوي چې د جریمو له لارې د ستونزو مخه ونیسي چې د نوموړي په وینا له دې لارې د دوی کلنی عواید 80 میلیونه افغانیو ته رسیږي. موږ خو کنټرولونه لرو، موږ کنټرول فوق‌العاده لرو، موږ د دې تورې شیشې د هغه څوک چې بې پلیټه وسایط ګرځوي، څوک چې قانوني اسناد نه لري، تقریبا په دې ارتباط کې موږ کنټرولونه لرو، کنټرول د چراغ لرو د شپې له طرفه. اکثرا جایو کې دا کنټرولونه په دې خاطر دي چې خلک تنبیه سي، خلک قانونمند سي، خلک باید قانون په ځان باندې تطبیق کړي. اوس یو څوک 2 قطاره خپل موټر دري، 3 قطاره دري، هغه چې ته مؤاخذه نه کوي هغه خو بیا دا نور هم پسې زیاتېږي، لاره مکمل بندېږي. په دې خاطر چې باید تنبیه سي، جریمه سي، مؤاخذه سي او دا آینده هغه تخلف بیا تکراروي نه. او دا خو تاسو ته معلوم ده چې تنبیه مالي یوازینۍ لاره د حل د تطبیق د قانون په خاطر همدغه تنبیه مالي ده چې دا په ټول دنیا کې مروج دي، چې تنبیه مالي بیا ډېر زر خلک په آینده کې هغه تخلف نه مرتکب کېږي یا تخلف د مخنیوي په خاطر دا کار کېږي.
یو شمېر د نظر خاوندان په دې اند دي که موټر چلوونکي وروزل شي د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي او سرغړونکو ته سزا ورکړل شي نو د ترافیکي پیښو په شمېر کې به کموالی رامنځته شي. دا چې ولسي خلک او موټر چلوونکي په کابل ښار کې د بیړوبار وسایطو زیاتوالي او د موټرو تمځایونو د کموالي له امله له کومو ستونزو سره مخ دي په اړه یې د یو شمېر ښاریانو سره خبرې کوو. په عامه توګه سره په دې ګڼه ګوڼه کې عام ولس او موټر چلوونکي باید ښه ونډه واخلي، ترافیکو قوانین په ښه توګه سره مراعات کړي. تقریبا 30% مطابق لایحه ترافیک و مقررات ترافیک رفتار میکنن و متباقیزی نمیکنن. هر جای دلشان شد بریک میکنن، هر جای دور میخورن. این گناه ترافیک نیست. به خاطر از اینکه لایحه هم هست، ترافیک هم هست، همه چی دریورها منظم نیستن. د کابل ښار د ګڼې ګوڼې یو لامل د موټرو لپاره د تمځایونو نشتوالی او د ملي بسونو کمښت دی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. مشکلاتی که در یک تونس 10 نفر یا 12 نفر مسافرین حمل میکنه، فکر کو که چقدر موتر زیاد شده میره، اما یک منیبس که آماده بسازه، تیار بسازه، برایشون 60-70 نفر میتونن نقل کنن. د ما په نظر که چیرې د دغو وړو موټرو شخصي وړو موټرو ترڅنګ چې دا غیر قانوني هم دي، که دوی په ځای میلبسونه یا غټ موټر هر لاین ته وټاکي او هغه په هغه لاین باندې هغه کړي، نو دا به ډېره ښه وي د وطنوالو اقتصاد ته او خلک به پر وخت هم ورسیږي او دا بیروبار به هم کم سي. کابل چې کوچنی ښار دی، سړکونه یې د لږ شمېر موټرونو ظرفیت لري. اوس مهال پکې په زرګونه موټرونه تګ راتګ کوي چې هره ورځ د سړکونو د تړل کېدو لامل ګرځي. له بلې خوا په څلور لارو کې د ترافیکي څراغونو نشتون د موټر چلوونکو بې پروایي، له ترافیکي قوانینو څخه بېخبري او سرغړونه د دې ستونزو مرستندویي کوي. کارپوهان په دې اند دي تر هغه چې کابل ښار له ترانسپورتي او ترافیکي پلوه په یو عصري سیستم سمبال نشي او په دې برخه کې په شته قوانینو له سره غور ونشي، نو دغه ستونزې به شتون ولري. دوی وړاندیز کوي که سړکونه، پلې لارې، هوایي پلونه د سړکونو دواړو غاړو ته د اوبو لښتي او د موټرو تمځایونه په پرمختللې توګه جوړ شي، نو تر ډېره به د دې ستونزو مخه ونیول شي.